ته اوس څه فکر کوې چې امریکان به اوس طالب لرې کوي تا به راولي او دلته به بیا موږ بنګړي اچولي وي د امریکا هرې پرېکړې ته به لبیک وایو جګړه دې ولې پرېښودله تیل دې درلوده زرې موټر دې درلوده ټانګونه دې درلوده اسلحې دې درلودې فوز او اردو امکانات او وسایل دې درلودل ولې دې جګړه پرېښود دوستانو د موبین صاحب دا مرکه له تاسو سره شریکه کوم ډیره فضل پورې خوندوره مرکه ده د حسیب ځواک په هکله باندې غږېدلی ټرمپ پر افغانستان باندې د قبضې کېدلو لپاره غږېدلی یا د بګرام اډه غوښتلو لپاره پر دې باندې موضوع باندې هم غږېدلی بحث یې کړی او پر دغه باندې چې مثلا سمیع سادات چې دا و ټرمپ ته ورځي او هغه ته دا زارۍ کوي چې راځه پر افغانستان باندې یو ځل بیا د ما ملګرتیا وکړه چې زه خپل افغانان ووژنم پر دې باندې غږېدلی او حسیب ځواک تاسو یو ټول پیژنئ داسې کومه مبارزه وی کوي دا د اسلام په خلاف د افغانیت د افغانستان د اوسني نظام په خلاف باندې په دې خاطر چې دته سمیع سادات روفي ورکوي آیا دا حقیقت لري او که نه لري چې د غرفو په مقابل کې دا مبارزه کوي راځئ تر هر څه له مخکې د موبین صاحب دا ویډیو وګورو زه نه نوري صاحب دا د ما سره وغږېږي د حسیب څه هدف څه شی ده د مبارزې هدف تا ته معلوم ده ما ته معلوم ده ټول دنیا ما ته نه ده معلوم ته راته ووایه تا څنګه درته نه ده معلومه جنرال صاحب چې ټوله شپه او ټوله ورځ ورسره ناستې په لایف کې ورسره خبرې کوي صبر وکړه وروره صبر وکړه زه تا ته وایم چې د هغه د مبارزې هدف څه شی د ستې دفاع کوي سمیع سادات پیسې نه ورکوي نو هدف لکه جنرال صاحب هغه باندې موږ او تاسو ټول پوهېږو نه زه تا ته ویلی سم چې تا هدف چیرې نه هغه ته ویلی سم ته چې دا خبره کوې چې هغه تا سره څه ثبوت خو وړاندې که میډیا ته یې واچوه دغه ټوله دنیا به یې وګوري چې سمیع سادات شی ورته وایي یا چې شی نه کوي ته خو نو ټوله ورځ ورسره کښېنې جګېږي چې حسیب سره کښېنم هغه په دې معنا نه ده چې زه د حسیب مبارزې هدف یې پوهېږم زه ورسره دلایل وایم زه ورته وایم حسیب ځواکه ته چې حمزه نه پېژنې ته چې علي نه پېژنې ته چې عمر او عثمان نه پېژنې نو ته څوک پېژنې ته چې وایې چې ما ته خالد بن ولید مهمه نه ده د ما په اوږو یې مه کښېنوه نو د تا د مبارزې هدف څه شی ده ته چې په افغانستان کې د اسلامي نظام په وړاندې چټیات وایې د تا بدیل څوک د سمیع سادات ده اشرف غني ده کرزی ده ډاکټر عبدالله ده محب ده څوک ده بدیل دې څوک ده که نه ته په خپله په ټیک ټاک کې تا ته خلک ولسمشر وایي نو ته رښتیا هم ولسمشر سولې افغانستان نه د چوشکي جنرالانو جای ده نه د چوشکي ولسمشرانو په افغانستان کې به هغه څوک واکمني کوي چې د افغانانو عنعناتو ته د افغانانو دین ته د افغانانو کلتور او فرهنګ ته درناوی ولري مبین صاحب زه به تا نه پوښتنه وکړم صبر وکړه جمهوریت ولې سقوط وکړ تو خیر د ما صبر وکړه زه تا سره خبره ودرېږه لږ وکیل د جنرال صاحب آداب مراعات کا زه تا نه پوښتنه کوم چې ته په افغانستان کې جګړې طلبي کوې یا ذهنیت سازۍ دپاره کار کوې ته وایې زه جګړه نه غواړم ته د یو افغان ځوان ذهنیت سازي همداسې کوې چې خالد بن ولید په دومره سپکو الفاظو یادوې چې هغه سیکولر او ملحد نشي یادولی په دغه الفاظو د اسلام له یو غازي له یو اتل نه ډارېږي چې هغه به مې مرۍ را باندې پرې کړي سلمان رشدي دومره په سپکو باندې صحاباو ته توهین نشي کولی چې د امریکا په غیږه کې پرته ده او سیکورټي یې مړ کړی ده یو افغان ځوان څنګه راځي یو افغان ځوان سره په بحث کې د خالد بن ولید موضوع دومره سطحي را اوچتوي هغه حتی عربي نومونو ته په محمد په حمزه په خالد بن ولید چې څوک په زوی نوم دی په هغه باندې انتقاد کوي ما ته وایي د عربو خبر مه کوه سبحان زما قرآن عربي زما پیغمبر عربي زما د آخرت ژبه عربي احادیث په عربي ټول د اسلام دین چې ما ته رسولی عربو را رسولی ده زه نن څنګه په قریشو په عربو باندې تاخت و تاز وکړم
احمد شاه بابا وستایم خالد بن ولید باندې جرح وکم ته ذهني روزنه همداسې ماته کوې بیا راځې وایي ما له خدای نه بخښنه غوښته د چا بل چا نه غواړم ته به د قاضي په مخ کې بخښنه غواړې د ملت په مخ کې د زرګونو کسانو په وړاندې صحابه ته په سپکه کتلي دي او بیا دومره معمولي زما بخښنه غوښتې نور د چا کار نسته ته زما د بچي په عربي نوم باندې نیوکه کوې ته په لایف کې دا خبره کوې چې زه مې پلار محکمې ته کش کوم چې په ما باندې حسیب نوم ولیکئ دا یو اسلامي نوم دی یو عربي نوم ده زه ځواک یم پوه شې ما په جمهوریت کې ولیدل لږ صبر ما په جمهوریت کې ولیدل چې د اربکیانو د پولیسو ځینې قمندانان د فرعون د شداد او د نمرود په نامه باندې په ځانو باندې نومونه ایښي په ځان باندې ایښي وو دغه که فکري روزنه وي او ته وایې چې زه په افغانستان کې جګړه نه غواړم نو بالکل د دغه فکري روزنې په نتیجه کې سبا یو افغان ځوان راجګېږي جومات هم بمباروي مدرسه هم بمباروي لکه تېرو 20 کلونو کې چې بمبار شو که چېرته ته د جګړې انګیزه لري په افغانستان کې جګړه کوي د چا په وړاندې کوي مسلمانانو په که طالب پاکستانی بولې نو تر تا غټ بې غیرته بل نسته چې پاکستانیانو ته د ټول افغانستان په 9 ورځو کې پرېښوده که طالب پنجاپی بولې د امریکا معامله یې بولې خو نو بیا امریکانو ته ایسته کړلې طالب یې راوسته صحیح ده دا تا په نظر ته اوس څه فکر کوې چې امریکان به اوس طالب لرې کوي تا به راولي او دلته به بیا موږ بنګړي اچولي وي د امریکا هرې پرېکړې ته به لبیک وایو جګړه دې ولې پرېښودله تیل دې درلوده زرې موټر دې درلوده ټانګونه دې درلوده اسلحې دې درلودې فوز او اردو امکانات او وسایل دې درلودل ولې دې جګړه پرېښودله امریکایان چې کله له افغانستان نه لاړه تا به همدقسې یوه جرګه چې د سولې په وړاندې او د اساسي قانون په جوړولو کې جرګه به دې راغوښتې وه افغانانو ته به دې ویلي وو چې ورور امریکایان لاړل طالب که اساسي قانون مني جمهوریت مني فبها و نعم رادې موږ سره مذاکرات کوو په حکومت کې ونډه هم ورکوو که یې نه کوي زه ورسره جګړه کوم داسې جګړه به دې شروع کړې وه چې طالب دې په ټول هېواد کې ورک کړی وی ته به حاکم وې نو خو ته خو به بیا له 20 کاله جګړه کول او طالب به بیا هم ختمېده بیا اوس ته څنګه طالب ختموې طالب خو لار ګنیولې تر بالاحصار او تر ولایتونو د ټولو لاندې سرنګونه کړي باروتونه ډک کړی د چې راسه ډاز در باندې وي ته مجبوره بیا نور تعمیرونه جوړ کړو یا په خیمو کې اوسېږې چې 15 طالبان ژوندي وي 15 طالبان ژوندي وي قسم په خدای په تاسو یې د خره شو دی چې بیا افغانستان ته رانه شئ ځکه یو سړی چې له سره تیر وي جګړه کوي د خپل وجود په بیه باندې کوي هغه ماتېدونکې نه ده که ماتېدلی نن به غزه ماتوه نه ماتېږي بالکل نن به غزه نن به حماس ماتو ماتېدل حاصل هم هغه کس وي چې نظام فروانه اول خو راتللی نه شي چې راځي له کومې لارې راځي چې راغلی حکومت څنګه کوي موږ ولاکه بنګړي اچولي وي قسم دې په خدای وي چې شپه در باندې ورځ کو ورځ در باندې شپه کو که په تاسو باندې مو په ورځ کې د اسمان ستوري حساب نه کړه بیا به د تاسو بچیو دا شیونه افغانستان کې نور نه چلیږي دغه مو نظام ده په نظام کې اصلاحات هم غواړو په نظام غږ هم کوو د نظام د پښو ټینګولو دپاره هر رقم قربانۍ ته افغانان تیار دي ځکه تاسو امتحان شولی تاسو کې غله مفسدین داړماران خائنان د قدرت جزیرې فرعون شداد نمرود دا خلک په تاسو کې وو دا نن خبره درته کوم زه یو ځای ته تللی وم یو چا څا ویستله دوستانو د موبین صاحب خبرې تاسو وکړئ چې یقیني موبین صاحب د زړه درد موبین صاحب دومره حقایق وایي دا 100% کې حقیقت ده
لکه څنګه چې موبین صاحب دا خبرې کوي، یقیني موبین صاحب د افغانستان یو غمخوار افغان دی، د افغانستان د ولس یو غمخوار افغان دی او ټول عمر یې حقایق ویلي، هیڅ کله پر حقیقت باندې سترګه نه پټوي او نه له چا څخه ویره خوري او نه له چا څخه خار لري او نه له چا څخه وهم لري چې په دې خاطر که چیرې زه حقیقت ووایم څوک به مې مړ کړي. هغه وایي زه تر هر څه تېر یم خو حقیقت نه پرېږدم، حق وینا د الله خوښه ده نو ځکه یې زه کوم. تاسو د خبرې ته کاولن فکر او سوچ کړی، یقیني حسب ځواک ګوري د حسب ځواک او دغسې مثلا د نظریې خلک ډېر داسې وایي اصل خوشحالتیا دې ته وایي، اصل حکومت دې ته وایي چې د انسانانو پر زړونو باندې وکړي او ته که الله راضي کول غواړې انسانان راضي کړه، مثلا د هغو زړونه خوشحاله کړه. ښه نو که تاسو سوچ او فکر کړی وي حسب ځواک چې یوه ویډیو وکړه د خالد بن ولید په هکله باندې چې تاسو یې د ما پر اوږو باندې مه راکېنوئ، نو د څومره افغانانو د څومره پښتنو د څومره مسلمانانو باندې چې د ده په ژبه باندې پوهېږي هغو زړونه بیا دردولي، د څومره مسلمانانو زړونه به ده زخمیان کړي دردولي وي. یقیني داسې خلک اوس هم شته چې د خالد بن ولید پر نامه باندې سر قربانوي. هغه عرب چې دی ورته مثلا داسې په سپک نظر باندې ګوري، هغه عرب دی چې د بدن په وینه باندې د خپل په تن په سر باندې دین تر ما او تا را رسولی ده او تاسې نن په لایف کې کینې او دا خبرې کوي چې مثلا ماته د عربو نوم مه اخله. تاسو ولې پر کوچنیانو باندې د عربو نوم ږدئ؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته من تشبه بقوم فهو منهم، څوک چې له چا سره مشابهت کوي د آخرت په ورځ باندې به د هغه په دغه په ټولۍ کې راپورته کېږي. بل حدیث ته مفهوم یې درته فرمایم، درته وایم چې نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي صحابو ته یې ویل چې تاسو پر خپلو زامنو باندې ښه ښه نومان ږدئ، داسې نومان ږدئ چې هغه اسلامي هم وي او داسې نومان ږدئ چې هغه له ښو خلکو سره ورته وي، نو ځکه چې د قیامت په ورځ باندې الله تعالی جل جلاله خلک په نومانو باندې رابولي. دا یو. بله خبر کتابونو کې راځي چې الله تعالی جل جلاله د آخرت په ورځ باندې یو ډېر دینداره کس وي، یو ډېر تقوادار کس او ډیر د الله والا کس وي، مثلا پر دین باندې غیرت کړي، پر دین باندې ځان قرباني کړي د الله تعالی په خاطر باندې، د هغه نوم په نامه باندې الله تعالی ورته وفرمایي چې فلانکی پورته سه جنت ته ولاړ سه، تا دې ما پر دین باندې ډیر ننګ وکړي، ډیر غیرت دې وکړي او زما دین دې وساتئ تر نورو مسلمانانو دې ورسوئ. نو کله چې هغه کس پورته کېږي د هغه په نامه چې نور کسان هغه هم پورته سي، الله پاک جل جلاله څه ورته وایي؟ وایي د دغه کس چې دغه نوم یې ده او دې داسې قرباني ورکړې ده د دغه په نامه باندې ستاسو نومان هم دي، نو د ده له برکته ما تاسو ټول بخښلي یاست، ټول لاړ شئ جنت. ګورئ څومره د خوشحالي خبره ده چې په یوه نوم سره الله پاک جل جلاله انسان ته عفه کوي. بیا به ته څنګه دا خبره کوي چې مثلا پر ما باندې ولې یو حسب یکی ده او زه مثلا په عدالت کې دا مبارزه کوم دایما نوم ما پلار ما باندې ولې یکی ده، ډېره د جاهلیت خبره ده. بل چې پر عربو باندې داسې لګېږي، اوسني عرب که څه هم مثلا ګناهګار دي، اوسني عرب حکمرانان که اوس هم څه ظالمان دي، دې ته په دې سترګه باندې مه ګوره چې نور عربو ته دغه سپکاوی وکړي. هغه عرب داسې عرب تېر سوي دي چې یقیني دین یې تر ما او تا د دوی په برکت باندې را رسېدلی ده، که دوی نه وو نن به ما او تا په دین باندې چندانې نه وو خبر. هغه عرب چې له هغه ځای څخه دین نن ما او تا ته را رسېدلی ده. بله خبر چې هغه څوک افغانستان ته جګړې ته لمن وي هغه د دا سوچ او فکر نه کوي چې بیا به افغانستان د دې تر ولکې لاندې وي. افغان ولس د افغانستان ولس اوس هر څه پیژندلي، 40 کلن یا 40 کلن انقلاب له هر څه سره شناخته کړلو، هیڅ څوک بالا دا نشي کولی چې افغانستان یې ور بیا د جګړې طرف ته بوځي او هر افغان به د دې مقابله کوي چې څوک غواړي افغانستان خراب کړي، پر دې باندې فرض ده چې د افغانستان دغه دښمنان تباه کړي او د دې مقابله وکړي.